خالجان چا واخلې دی هغه کس نن سبا ډېر په مشکلاتو کې دی ځکه چې د کس سره موږ پښتانه ټول ودرېږو ځکه چې یو د زبردست کار یې کړی د ښه کس یې والی ځکه چې دی په کس په کار د خالجان وال په کار ځکه چې ټول عمر د غلطې ویډیوګانې جوړولې د فیران او دغه سره نو ډېر زبردست کار یې کړی نن سبا چې هغه هلک ډېر مشکلاتو کې دی نو راځئ دغه هلک دا ویډیو راسره وګورئ دا هلک په کور له بهر دی په کوم ځای کې پټ شوی خو دا ویډیو سره وګورئ راځئ قدمون دو هغه سړی میرا پیدا کو چا چې خالد جان له سافټویر اپډیټ کړی دی لومبنې بوله انعام ورکوږي لکه تاسو خپې د ولولې نه ماتول نو بچی دوره سمې د ماونه او د پکې چې کم دی نه 500,000 روپو ویلو زه هم چې دا لاس ته ولا مات کړو چې دا مایک یې پې نه راغشتی د پښتون بدنامي وکړه د مایک بدنامي وکړه سره خبرې کوم دا زما د سایډ 8,000 روپۍ دا دومره نه دي خو په دې کې اخلاص ډېر دی دا ونیسه دا 8,000 روپۍ دا ستا انعام دی او شفیع الله بھائی هغه 50,000 روپۍ مول رولېږه چې د د ادرسه نه وشي چې یقینا د ځان له دښمني اغشته ده او زه باندې بیا ما را باندې کړو دی ما ووهو څو پیړې دیوالو یره والي خو مې ډېر دی خو چې په کمیډیو کې راغلی و د بیا هغه موبایل هم زموږ مات کړی و کار دی ورته نرتوب کړی دی کار مې چې رستو کېږې به نه رستو کېږم جي دا ټول پښتانه درپسې ولاړ دي سره زما دغه بړوا ما د خپل یونین هم بار کړی دی دا د پښتنو عزت بدنام کړی دی مایک عزت چې دی هغه بدنام کړی نر ځوان دی پښتون ځوان دی چې داسې بې غیرتو سافټویر چې دی هغه دی اپډیټ کوي او تا په دې روژه کې چې دی دغه بې غیرته نڅاپېړې وباسله څنګه یې دې ولیدو او څنګه ورغلی او څنګه یې د دې پېژندګلو وکړه چې مشران چې راځي وي چې یاره موږ له پکې 2 لک روپۍ راکوي په دې روغه کې کنې موږ روغه نه کوو او دې ټایم کې چې کم دی تاسو به دا کمره ګورئ زه د ملګري راله پناه راکړې د پاک ځای کې پاتې کېږم ویډیو دا دی لاس پې پړسولې خو ناتوګلې سپېړې دی ولا ورکړه بالکل دا لاس یې ښکاري ته دا هغې پنجرې له راغلي دا پې پړسېدلې دی جي او نور ویډیو به تاسو خو خیر دا غاښونه دی ولا مات کړي وو که نه بالکل چې هغه سره چې کم کار هغه سره ما کړی دی چې کم مې د وس او هر سړی په خپل وس پړ دی او پولیس ځي راځي خو ځکه خو ما دلته کې د یار دوست ځای کې پناه اخیستې ده او ځکه چې کوڅې له بیګام پولیس راغلي ده بله شپه هم راغلي دي مسله راته جوړه جوړه شوه په دغه 50,000 روپو باندې شته دی په ذهن کې صادق تورو دی په ذهن کې شته کومه بالکل مشته جي کم چې داسې معاشره بدنامي هغه سره مې رړه غواړي چې هم داسې کار وسره بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ عوامي عدالت او زم تاسو قربا آیا شجر عوامي عدالت او آیا شجر عمر لهم دا خاصه کړه چې د پښتنو نوم ګرد نړۍ کې روښانه کوي څوک چې غلط کار کوي نو دایي خلاف اپریشن کو هغه د ټیک ټاک په حاشیه ده کو هغه د سوشل میډیا په حاشیه ده د دې نه مخکې خو مونږه د ټیک ټاک په حاشیه خلاف هم پروګرامونه کړي دي او د سوشل میډیا باندې کوم زمونږ وروڼه دي او هغوی په غلط ټریک شوي دي د هغوی هغه لاره سمول لپاره هم مونږه د هغوی مخنیوي کړی دی د خالد جان سافټویر اپډیټ شو هغه سافټویر چا اپډیټ کو د رستم کلي عبدالرحمن شینو نر ځوان دی پښتون ځوان دی چې داسې بې غیرتو سافټویر چې دی هغه دی اپډیټ کوي لومړنۍ خو زه ستا ډاډګیرنه کومه چې د ایمان چې کومه حصه ده چې په لاس سره وه د کس ویډیو کتل ځکه چې دې کس په خالجان واخلی دی هغه نه پس خالجان قسم دروغ وایي دا پیسې ماله ورکړي دي او ماله دا پیسې راکړي هغه نه پس مشران رالیږي نو دا ویډیو مل تاسو شریک هم حال دا غریب ډېر مشکلاتو کې دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک ځکه چې نور پښتانه دې هلک سره ودرېږي ځکه چې خالجان ټول عمر غلط ویډیوګانې جوړوي معاشرې له او غلط دغه میسج ورکوو په دې پښتنو کې نو دا ویډیو مل تاسو شریک هم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام